بسم الله الرحمن الرحیم. محترم اوریدونکو، زنن د تاسو په حضور کې د ښځې هغه 11 عادتونه ذکر کوم کوم چې کله هم په ښځه کې موجود وي او د ځان نه یې لرې نه کړي نو همیشه دپاره به دغه ښځه په جهنم کې وي. د هغه 11 بدو عادتونو نه اول بد عادت دا دی چې د خاوند د اجازت نه بغیر د کور نه بهر وځي. دویم نمبر، خاوند چې کله لاړ شي چیرته خبر نه وي او دا بیا کلي کې ګرځي او بغیر د اجازت نه کور نه بهر ته وځي. دویم نمبر، په خوراک څښاک او کپړو باندې د خپل خاوند سره جګړه کوي او د هغه د وسایلو نه زیات غواړي. کله چې خپله کپړه یا خپل ټیکری یا بوټان وغیره غواړي نو د خاوند د طاقت نه زیات شی ورنه غواړي او هر ټیم یې ورسره جګړه وي په دې باندې چې ما ته فلانکی کمیس واخله او ما ته فلانکی جوړه واخله. خاوند به یې هغې ته وس نه رسیږي، دا به هغه نه مطالبه کوي او خاوند سره به یې جګړه وي هر وخت په دې باندې. دریم نمبر، چې د خاوند په عزت کې د نقصان راوستلو کوشش کوي. خاوند د عزتمند سړی وي، دا کوشش کوي چې زه خاوند بې عزته کم او د خاوند دغه عزت چې په څه سره وي ختم یې کړم. څلورم نمبر، چې کله یې خاوند غواړي نو دا ورته نه حاضري. خاوند چې د څه دپاره اواز ورته کوي دا هغه ته نه حاضرېږي او هغه ته بلکل توجه نه کوي. پنځم نمبر، چې د خاوند مور ته تکلیف رسوي او بد رد ورته وایي، یعنی دغه خپلې خواښې سره ښه چلند نه کوي، ښه سلوک ورسره نه کوي او بد اخلاقی ورسره کوي. شپږم نمبر، د بزرگانو او شهیدانو زیارتونو ته ځي په داسې طریقې سره چې دوی هلته لاړې شي او میلې کوي او بد اخلاقی کوي، داسې حرکتونه کوي چې هغه دوی سره نه ښایي او دوی سره مناسب نه وي. اووم نمبر، چې د خاوند مال بغیر د اجازت نه خپل مور او پلار ته او خپلې پلارګنۍ ته ورکوي. خاوند اجازه نه وي ورته کړي، دا د کور سامان مال وغیره خپل پلار کرلیږي. اتم نمبر، هر وخت چې د خاوند سره په تروش تندي ملاویږي. خاوند چې کله هم ورته ګوري دی په تندي کې تروشوالی موجود وي. هر وخت کې داسې تندی نیولی وي چې خاوند ته ورنه تکلیف رسیږي. خاوند ستړی ستومان بازار نه راشي، کاروبار نه راشي، کور کې کینی، سوچ یې دا وي چې اوس به کور کې دمه جوړه کم، لیکن کله چې په دغه خپلې ښځې باندې نظر پرېوځي نو دغه ستړیا یې نوره هم زیاته شي، ځکه چې دغه ښځې تندی داسې تروش ورته نیولی وي ته به وایي چې غټ ظلم یې ورسره کړی. نهم نمبر، چې د نجوم او د فال عقیده لري. نن سبا بعضې ښځې په کورونو باندې ګرځي او وایي چې زه د فال ګورم. فال چې ګوري چا نه به یې پوښتنه کړې وي چې د ده څو بچي دي، څو یې لورګانې دي، بس بیا شروع شي ورته ستا دونه بچي دي، دونه دې لورګانې دي، په تا به دا تکلیف راځي، دا غم به در باندې راځي، دغه کار به در سره کېږي او دا به نه کېږي. دا دروغ به یې ورته شروع کړي وي. دغه عقیدې باندې چې څوک یقین لري او دغه عقیده لري یو دا قسم دی. لسم نمبر، چې غیر محرمو پردیو سړیو ته د کتلو دپاره د کور چت ته خیږي او ودرېږي او پردیو خلکو ته ګوري، پردیو نامحرمو خلکو ته ګوري. 11 نمبر، چې په ګانو بجانو کې مشغوله وي، هر ټیم یې په غوږونو کې هیډفون او میکونه ورکړي وي او سندرې اوري. دغه سندرې په زړه کې نفاق پیدا کوي او د قیامت په ورځ به د دوی دپاره ډېر سخت عذاب وي. څوک چې ګانې اوري وایي دا ګرمه کلایي به ویلي کولی شي او د ګانو بجانو اورېدونکي په غوږونو کې به ور اچولی شي. الله دې موږ او تاسې حفاظت ورنه وکړي. الله دې موږ او تاسې په معاشره کې داسې ښځې نه پیدا کوي او د داسې ښځو نه دې الله دې موږ او تاسې معاشره وساتي. الله رب العزت دې موږ او تاسې په معاشره کې داسې ښځې پیدا کړي چې نیک عمله او خپلو خاوندانو ته تکلیف نه ورکوي. آمین.